شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. منګه د ذوق کاروان د پاڼې نه ډېر وخت تاسو ته بیا مخامخ یو، خو یو پروګرام باندې به خبره کوو، خو خبره د شعرونو نه شروع کوو چې دا ټول تعلق اشعارو سره لري. نو شعرونه وامه چې وصال کرا پسر زما محتاج تاج، د بیلتون سپایانو کرا نه تاراج راج، اس شی نشته چې رشوت غماز لور کم، سر او مال مې که د وصل بدی باج باج، ای دری چغې وباسم څوک یې ناوري، یاره پرېنږدې زما د رنځ علاج لاج، که په کن مې د اسقن تریخوالی خوږ که، که په کن مې د اسقن تریخوالی خوږ که، خوږ مې نه که د رقیب تریخ مزاج زاج. خبره شروع کومه او نن به موږ خبره کوو په استاد میر احمد شاه استاد. انو د پښتو ژبې ولسي یو لوی مجلسي دی او ډېر ښه پروګرامونه یې کړي دي. په دې ککوړو کې د ریډیو پاکستان هم ککوړي شته چې چاربیت یو غزل یې ویلي دي او په کیسټو کې ډېر عام دی. نو په هغه خبره نه وه شوې او مونږ نور په دې زړو فنکارانو خبره کړې وه، خو په دې نه وه کړې. نو استاد میر احمد شاه چې دی دا د مچي اوسیدونکی و، د مردان ضلع. د ده پلار چې و دا یو ډېر لوی سرینده نواز و او د پلار نوم یې یوسف شاه و. د ده نه یو مشر ورور و، د هغه نوم و رحمت شاه، او د میر احمد شاه استاد به په اول کې چې کوم دی نو زمینداري کوله او د هغې نه پسې دې پن ته لاس واچو چې دا پن ذاتي د دی د نسل و، خو دلچسپي پکې ډېره نه وه ساتلې. بیا وروستو دې ته راووته او خپلې څلور پنځه شپږ زامن و چې د څه نومونه به زه تاسو ته والم. مطویر شاه یو نوم و، یو فقیر شاه نوم و، اخري کې یو زوی پاتې دی، یو په لاهور کې وله چا یو زوی وجلی و او هغې زموږ دې کلي ته راغلی و چې هغه د مرګ نه څه موده پس نو یو لبه جوړه شوې وه چې ډاکټر خان صاحب هم دغه پنجاب کې قتل شوی و. نو هغې باندې چا لبه جوړه کړې وه چې یو ورور یې مړ شه او بل یې جیل کې ګرفتار شه، مړ په لاهور کې ډاکټر خان شه. نو دا میر احمد شاه استاد وی دا یو کوپی به د ځمکې له راسې رابغوي داسې باجې غږوله او جړلې دا غزلې وي. نو هغه زامن یې موږ ټول تقریبا مړه دي او یو خوری موږ سره میلاو شوی و، رفیق شاه نوم یې و. هغه ما ته دا کیسه یې ټوله کړې وه، خو که دا ټوله کیسه یې زه کوم نو بیا به موږ نه هغه ټول هر څه پاتې کېږي. د هندو مسلمان یو بدل هغه کړې را انو چې کوم دی یو ورځ نو د کلي منځ ته لاړ، هلته بټ د بټیاري باندې ولاړ و، یوې ښځې لاس اوچت که په دیوال، مسلمان یې که په زړه باندې حلال. دا کیسه به تاسو ته موږ لږ یو پړ کوو، دا واورئ او د هغه ډېرې کیسې دي، خو دا تاسو ته موږ اخري کې به دا کیسه یې واورو.
سر میخې ته بېبې م وایي او چې سبا نو دا هندوشره روانه چې دغه کور ته چې نږدې شه کوم زمان شوروا کې ښکاري د اسمان ستوري یا دوی څنګه دا واخه خو دې زمارا یا مسلمان خو ته څنګه ستل کارا یا دوی خو لا دوی په محبت یا مسلمان ورته اندولای اجازه اوس چې کوم دی نو خبره په هغه مخکې بیا و دې صوابی ضلعې ته به ډېر راته ورسره به ښځې فنکارانې وي او د هغوی نومونه هم چې کوم دی نو ما ته لکه دغه سره ګلناز سره ګلنار سره مجلس کړی دی او د هغې سره یې کړی دی دا څه ورته وایي دا خدای دې په نیکي مل شه دا اوس ژوندی را ده نوم یې رانه هېر شه دا ریډیو پاکستان هم راغوښتې وه او دا ټي وي هم راغوښتې وه هغې سره یې کیسټې کړي دي او خدای دې په نیکي مال شه دا نګار سلطان سره یې مجلسونه کړي دي ما خپل ځاني هم په مجلس لیدلی او دغسې چې راغلی او زمونږ کلي ته بیا دی یو سړی و چې هغه بوتلی و هغه کیسټ کې د هغه نوم هم اخیستی دی میجر امین خان د هغه یو اشنا او چیپ لیاس دی زما په خیال هغه لیږلی او هغه نومونه یې په غزلو کې راوستي دي خپله به یې شاعري هم کوله ګایل تخلص یو او هغه چې بیا کله لړ نو هلته راپرېوته او د ملا د هډوکې چې کوم دی نو دی مات شوی او د هغې نه پس بیا هغه وپات شوی خبره کوو خو زمونږ کلي ته راغلی او بیا یې ږیره دوره ږیره پرېښودې وه مونږ داسې واړه هلکانو زمونږ د چم یو سړی دی اوس هم ژوندی دی خانانو کې سلیم خان نوم یې دی حالانکې مونږ لبې کولې او یواز ورسره کیشور وه کیشور سلطان ورسره وه وی د سلیم خان ته لږ اواز کوي هغه به چې خبرې کولې داسې په پس پس پې کولې نو مونږ لړو سلیم لاله ته م اواز که هغه راغی هغه یو ساعت پېژندنه چې ورته سلیم خانه نو هغه او لالا وې تا خو ځان بدل کړی دی هغه وی او اوس که زما کیسټ چا څه ښیي نو هغه دې راړي او چې مونږ هغه کیسټ یې لر کړو ما توبه هر څه نه ایستې را حالانکې هغه خو ساده وخت وایي که څه دوره پخش څه څیزونه نه هغه مسله دوره دغه نه وه خو هغه بیا هم وی چې زه خپلې کیسټې د خلکو نه الم خو ما څخه اوس هم بل لا په کیسټې پرتې دي داسې بله شخص څخه پرتې دي د دنیا اورېدونکي دي
او کیسټ یې اوري. بیا زمونږ د کلي یو سړی و هغه یو خط ولیږه او دا ډاکټر نثار چې کوم و نو د ډېر نیرو سرجن و هغه د پاره چې کوم دی نو دا کو خو هغه ورته هغلی چې بوته سلیم لاله ماته وي چې هغه له مونږ دی بوته د حمله یې ماته وه نو هغه وی چې یاره د لکه ژوند اوس نشته. نو د تاریخ پیدایش خو تاسو تماو نه وي خو په 1926 27 خواوشا کې پیدا شوی دی په مچي کې او په 1902 تقریبا خواوشا کې مړ دی بهاسي کې مړ دی. او ځکه دا وایم چې غزل به لږ کمزوری وي ځکه چې ډېر لوی زیل کې چې کوم دی نو غزل ډېر ګران ویلی شي او چاربیت او کیسه به پوچته پردو کې کوله ځکه سخیل یو شعر په د چاربیته کې وځي هغه سخیلونه هم د ایستي دي. یو زمونږ په دې صوابه علاقه کې فرید استاد او یو میر احمد شاه استاد چې د میر احمد شاه د پردې ځای چالانو را لاندې کړی ځکه چې ډېر اوچت مجلس پې کو ډېر زیل ځای کې به قربان کو. استاد محمد ضمیر رباپي خبره کوله دام زما د روبروی کوله چې مونږ تلو کراچۍ ته را سره ګڼ مجلسیانو دله مونږ نمبر نه را ورکو مونږ صلاح کړې وه چې دله به نمبر نه ورکو نو کوز ځای نه به مونږ سرو تړو نو کوز ځای د چته ټاپه ویلی شوه هغه ځای د سندره نه شوه ویلی. یو ناڅاپه کې یو مجلسي یو چغه کړه چې چغه کړه نو مونږ اوچت شو چې اوچت شو نو دغه ځای قربان وکړو نو بیا یې بس کو نه ودرېږه اوس پې ولې بس کوي. نو زه تاسو ته وایم چې هغه یو ډېر ښه فنکار یو ښکلی سندرغاړی ورسره شاعر هم خو زه به یو دا بله خبره وکړم چې ما په خپلو سترګو لیدلی چې ښه سړی هم ډېر و. څنګه ښه سړی دا و چې چا به ولې څه ورکړله نو یو وي هغه پیسه یا روپۍ یا هر څه هغه زمانه کې پیسې ډېرې کمې وي خلکو سره نو داسې سلام به یې ورته وکړو. رفیق شاه د خوریو دا ټولې کیسه دا خبرې ما ته هغه هم کړې وې خو هغه ټولې خبرې مونږ ویلی نه شو او دا یو څو ماته ګوډې خبرې پې ما وکړې او اوس به چې کوم دی نو زه مونږ ته به دې پروګرامونو کې مونږ ته خلک خبره کوي. زما به دې کلي کې د هغه د اورېدو کسانو سلطانۍ لاله خدای دې وبخي په نایانو کې هغه به ما ته ډېرې کیسې کولې چې یاره دغسې میر احمد شاه لاله به راغی نو مازدیګر به مونږ څخه به راته زما دوکانو د جامتونو او هغه ولم بالله کیسټې به ساتلې. بل دې زیارت چم کې یو هلک دی زمونږ هم عمر دی جاویز نوم یې اوس یې ورسره هم بالله کیسټې دي ورکوي چاله نه ډېر پې میندې وایي څوک پې خراب کړي او چېرته مونږ له تصویر را پیدا کړی چې هغه تصویر ولید ډېر خوشحاله شو ځکه تصویر هغه نه و لیدلی او هغه د هغه مجلس یې نه و لیدلی او نه هغه سړی هغه لیدلی او میر احمد شاه استاد هغه نه و لیدلی نو هغه تصویر باندې ډېر خوشحاله شو. مونږ به د نیټ کې هغه تصویر د ده ورکړی دی دا مونږ له راکړی د طلا محمد شباب د ترکۍ او مونږ ورته خواست کړی هغه راکړی نو مونږ وی چې د مینهوالو ته یو څو خبرې وړاندې کړو. بل د دې تیرې روازونو شوقیان مونږ ته ټلیفون نه کوي ما ته خپله کوي څه خو ما ته کړی دی څه زمونږ دا ملګری چې دی زه ته کوي او اوس هم په دویمه ورځ ټلیفون کوي. یو د دغه چې کوم دی د نوخار اورنګزیب دی هغه ته مونږ ډېر سلامونه کوو او ما لیدلی نه دی خو ډېر ټلیفونونه یې راته کړي دي. یو سرغنه صیب دی په دغه زاخیلو کې پاتې کېږي د سوات علاقې دی هغه ما ته ډېر ډاډ راکړی دی او ډېر دادونه یې راکړي دي هغه ته هم د زړه د کومې نه سلام کوم چې دا پروګرامونه زموږ اوري. بل زما یو ملګری بل دی ما ته به یې ټلیفونونه کول زه عباسین یوسفزي سره تلم د بد مرغ هلته کې په اکډمای کې چې هغه ما ته ټلیفون وکړو نو ما ته یې ویل ته کوم ځای ما زه خو اکډمای کې مې دغه ځای زه ملازم یم او په دو درلم نو هغه د انور خان لاله دوکان ته راغی د کتابونو زه هلته کې وم او د هغه نوم اسلام ګل دی د هغه ډېره مننه کوم. رس یو ځل ټلیفون ما ته کوي او په دې ریکارډونو ډېر مین دی او ډېر دا دې موږ له راکړی دی. بل زما دا ملګری وایي چې د چنای یو ټیچر دی طارق استاد نوم یې دی د هغه ډېره مننه کوو ډېر احترام یې کوو چې دا فوکلور ګوري او دا تیرې روازونو سندرې ګوري. بل یو زمونږ د بونیر عنایت الله خان ملګری دی او بل چې کوم دی نو دا ماجد باچا دی دا دواړه چې کوم دی ماجد باچا د خوری دی یا واره دی نوسی دی
هغه هم وایي دا پروګرام ډېر خوښوي زموږ ورته ډېره سلامونه کوو چې دا پروګرامونه زموږ خوښوي او دا اوري. بل د استاد عبدالي خان نوسي ټلیفون کړو ما ته خو نوم نه دی یاد خو لکه هغه ته هم سلام کوو. بل د استاد مظفر خان نوسی ده وایي هغې ډېر داد را لیږلی دی. څوک هم موږ دا نومونه واغستل که دې کې موږ د چا نوم نه اغستی لکه زه به دا ووایم چې زمونږ دا پروګرام چې چا تیار کړی و زه به ورڅخه تلم راتلم هغه د سن 2000 خبره وه. د ریډیو پاکستان ستر پروډوسر زمونږ خوږ ملګری او لوی شاعر دا چې کوم دی هغه ته مونږ چې کوم دی نو د زړه د کومې نه سلام کوو لایق زاده لایق صاحب ته. او ما ورسره ډېر په دغه ریډیو کې ما ورسره انټرویو هم کړې ده ورسره به ناست وو. استاد صحبت خان باندې خبره وه یا په بل وه نو مونږ به ورسره خبره کوله. اصلا به هم دغه ځای ناست وو د هغه کمپیرنګ به کوو او مونږ د ټولو ملګرو ډېره دغه کوو مننه کوو چې مونږ ته دا سلامونه راولېږل دادونه یې راولېږل. زه خپل ځاني دا وایم چې لکه هېڅوک هم زمونږ یو اتل پاتې نه شي. دا ټول زمونږ اتلان دي دا چې کوم تیر شوي دي مړه دي او چې د خلکو ته ښکاره کړو او چې دا وګوري چې دی کې دا کمال دی پښتانه داسې خلک دی او داسې د ویاړ جوګه دي. نو یو دوه ټاپې کوم چې دا ته به راشي او زه به نه یم دا ته به راشي او زه به نه یم نو تا به زما په سترګو څوک وپېژني او د جنازې مې مخکې مه ځه د جنازې مې مخکې مه ځه او وروستو راځه چې د سترګو وړاندې یمه او د جنازې بازو مې نیسه د جنازې بازو مې نیسه چېرته به ما په راستای خوله درکړې وینه. والسلام.